السلام علیکم دوستانو. راشد خان د سلو توپونو سیالۍ کې هم خپل کمال ښکاره کړ او د لوبې اتل سو. راشد خان پرون د انګلستان په دې 100 یا سل توپونو سیالۍ کې خپل کمال ښکاره کړ چې د روکټس لوبډلې یې بریا خپله کړه او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د افغانستان دوه پیاوړي ورو توپ اچونکي لیګ بریکر راشد خان او آب بریکر مجیب رحمان د نړۍ په ډیرو تجارتي لیګونو کې یو ځای خو د بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. په کرابین او بیګ باش لیګونو کې ډیری وخت مجیب رحمان د راشد پر وړاندې ښه توپوهنه کړې ده او د هغه بالر پر وړاندې چې د نړۍ غوره توپوهونکی بې ځوابه وي. مجیب رحمان خورا ښه لوبېدلی دی. راشد خان او مجیب رحمان دا ځل د انګلند په سلبالیزه لیګ کې یو د بل پر وړاندې ولوبېدل، خو بالاخره له اوږدې مودې راهیسې پیل سوې سیالۍ چې تل به مجیب ګټله دا ځل راشد خان وګټله او مجیب یې پرته له کومې منډې وسوځوی. راشد خان د ټرنټ روکټس لوبډلې لپاره تېره شپه په 10 توپونو باندې 11 منډې ورکړلې او د مجیب رحمان په ګډون یې د ناردرن سوپر چارجز لوبډلې 3 لوبغاړي وسوځول. د ناردرن سوپر چارجز لوبډلې په 10 توپونو باندې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې وکړې، کوم هدف چې راکټس لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره په 4 نوي بالونو پوره کړ. په توپ اچونه کې مجیب رحمان په 10 توپونو باندې 24 منډې ورکړلې او 2 لوبغاړي وسوځول. راشد خان بیا په توپوهنه کې په 12 توپونو باندې د 4 او 1 شپږیزې پر مټ 25 منډې وکړلې. راشد خان د 3 وکټو او 25 چټکو منډو جوړولو له امله د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول سو. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.